دا تهران ده او که څوک پاسپورت لري او که څوک نه لري ټول د مخې لیږي افغانستان ته. که څوک پاسپورتونه لري پاسپورتونه ورته ښکایي. د وژلو وروسته د شړلو لړۍ ایران افغانانو سره ښکاره دښمني اعلان کړې. پاسپورت او ویزې والا هم شړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یو افغان کډوال رسنیو ته په استول شوي ویډیو کې له نورو افغانانو غوښتنه کوي چې ایران ته د له ورتګه ډاډه وکړي. دغه کډوال چې په یوې لوړپوړې ودانۍ کې له ایراني پولیسو پټ شوی وایي چې ایراني پولیس نه د چا پاسپورت ته ګوري او نه ویزې ته هر افغان چې په مخه ورغی هغه نیسي او له ځورولو کړولو وروسته افغانستان ته استوي. ایراني رسنیو نن د قاسم رضایي له قوله وویل په بل هیواد کې د هر ډول غیر قانوني اتباع اوسېدل جرم دی او دا مسله زموږ په هیواد کې هم همداسې ده. یعنې هر بهرنی چې په غیر قانوني ډول ایران ته راشي د غیر قانوني اتباع ګڼل کېږي او دا عمل جرم دی. بل خوا د ایران د قوم د والي سیاسي او امنیتي مرستیال وایي د حکومت د حکم له مخې د هر ولایت نفوسو ته په پام باید اړوند ولایت کې د افغان کډوالو شمېر ته 10 سلنې وي. احمد حاجي زاده دغه اندازه په قوم ولایت کې تر 23 سلنې ډیره شوې ده. د ایران دولتي راډیو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې تر اوسه په قوم کې 10,000 غیر قانوني افغانان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې دغې رسنۍ د افغان مهاجرینو د نیولو او کمپ ته د هغوی د لیږدولو ویډیو خپره کړې ده. یو تن بندي وایي چې په افغانستان کې پوځي و او له همدې امله په ایران کې پناه اخیستې ده. په تېرو میاشتو کې د ایران د هغو کسانو په ګډون چې په تېر حکومت کې کار کړی زیات شمېر افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د ایران د مامورین هم په سرحدونو کې له تاوتریخوالي کار اخلي چې ایران ته د افغانانو د ننوتلو مخه ونیسي. په تازه پیښه د ایران سرحدي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د تلې په 22مه د سراوان ښار په کلکان سیمه کې پر افغان کډوالو ډزې وکړې چې له امله 270 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان بیا وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي او که چېرته معلومه شو چې ایراني ځواکونو داسې وحشت کړی نو د اسلامي امارت سخت غبرګون سره به مخ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.